زمون کور زمون ټولګی د ښوونځیو ښوونیزې پرلپسې درسي خپرونې له 10 تر 12 ټولګي د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي درسونه هر ورځ یوه خپرونه له شنبې تر سه شنبې په پښتو او دري ژبو اوریدلی شئ. د همدې خپرونو ویډیوګانې په یوټیوب، ټلګرام ویبپاڼو AEPO تجلا او تجلا ټکی AF ویبسایټ کې لیدلی او هم اوریدلی شئ. که زموږ د خپرونو په اړه نظر یا پوښتنې لرئ له موږ سره د واتساپ په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 0039 اووه 45 99 841. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د 11 ټولګي کیمیا مضمون پیل کوو او لومړی لوست ده. تاسو د 10 ټولګي د کیمیا په مضمون کې ډېر اساسي او مهم موضوعات زده کړل. اوس هم نوبت رسېدلی ده چې د 11 ټولګي د کیمیا د مضمون هغه اول سر نه شروع وکړو چې لومړي سر کې د محلول نه پیل کیږي. خپله محلول څه ته وایي؟ محلول اصلا حل کېدلو ته ویل کېږي زده کوونکو. مثلا کله چې یوه ماده په بله ماده کې حل کېږي همدې ته محلول ویل کېږي. مثلا مثال په ډول مثلا موږ بوره په چای کې اچو او دا بوره چې کله په چای کې حل شي نو دا یو محلول جوړیږي. په محلول کې دوه ډېرې مهمې برخې دي چې هغه دوه برخو کې کوم دی؟ یو منحله ماده ده او بل چې دی محلل دی. چې منحله ماده یعنی کې حل کیدونکې ماده، یعنی چې هغه ماده چې په نورو موادو کې حل کیږي. او محلل څه معنا؟ محلل په دې معنی یعنی حل کوونکې ماده، یعنی نور مواد په ځان کې حل کی. چې دلته مونږ چې ته د محلول لپاره یوه رابطه ولرو، محلل جمع منحله مساوي کیږي د محلول سره، چې د دې انګلیسي اصطلاحات زده کوئ. سولوینټ جمع سولوټ مساوي کیږي د سولوشن سره. اوس د دې محلول هغه اصلي منشأ له کوم ځای څخه اخیستل شوې ده؟ دا ډېره مهمه ده. عموما موږ ویلو چې مواد په دوه ډوله، یو مخلوط او بل خالص موادو. اوس په 11 ټولګي کې موږ بحث په مخلوط موادو باندې ده. مخلوط چې دی په دوه رقم ته ده، یو متجانس او بل غیر متجانس. متجانس مخلوط په دې معنی زده کوونکو چې په دې مخلوط کې مونږه مثلا ټول فزیکي او کیمیاوي خواص یو شانته دي، صحیح ده، دا یوه نقطه. او بل دا چې یو فاز لري، یعنی مثال په ډول مونږه مالګه په اوبو کې حل کوو، دا مالګه په اوبو کې په مساوي ډول تقسیمیږي، ټول خواص یې سره یو شانته دي. که د ګیلاس د سر نه اوبه واخلي یا د بیخ نه ورته اوبه واخلي، ټولې اوبه معین ذایقه لري. نو دلته مونږ یو چې دا خواص یو رقم ته دي. او د دې ترڅنګ یو فاز لري. یو فاز په دې معنی چې یوازې همدغه د مالګې او د اوبو فاز ده، هغه هم سره یو ځای شوي دي، کوم بل جداګانه فاز نه لري. بل الکول په اوبو کې، بوره په اوبو کې، مالګه په اوبو کې، دا ټول د دې مثالونه دي. او بل موږ لرو غیر متجانس مخلوط یا هیتروجن ورته ویل کېږي، چې خپله هیترو د څه معنا لري؟ هیترو په دې معنا یعنې مختلف، هیترو په معنا د مختلف. نو هیتروجن هغه مخلوط دی چې هلته د منحله او محلل د دې ټول خواص یو شانته نه وي، یعنی فزیکي او کیمیاوي خواص په ټول محلول کې یو شانته نه وي، فرق لري. مثال په ډول مونږه تیل په اوبو کې حل کوو، دا تیل خو په اوبو کې نه حل کیږي، تیل راځي د اوبو سر ته. نو چې کله اوبو سر ته راغله واضح خبره ده چې لاندې د اوبو فاز شو، پاس د تیلو فاز شو. نو فازونه هم د یو نه زیات دي. یا مثلا تیل هم اضافه کوم او ریګ یا شګه هم په دې اوبو کې اضافه کوم، او تاسو بیا وګورئ چې شګه لاندې ځي، تیل د پاسه درېږي او اوبه په وسط کې. نو تاسو وګورئ چې یو خو حل کېږي نه، او بل دا چې خواص فرق کوي. لاندې د ریګ ساحه کې خواص فرق کوي، منځ کې چې کوم خالص اوبه پاتې هلته خواص فرق کوي، پاس چې تیل دی هلته خواص فرق کوي. او د یو فاز نه زیات فازونه لري. نو دې ته موږ مخلوط غیر متجانس ویلی شو. اوس راځو ګران زده کوونکو انحلالیت ته. انحلالیت څه ته وایي؟ انحلالیت د حل کېدو ظرفیت دی. مثال په ډول زه تاسو ته وایم چې په یو ګیلاس چای کې به څومره اوبه تاسو حل کوئ؟ یو کاشوغه، دوه کاشوغې، درې کاشوغې. خو معموله خبره ده چې یو کاشوغه، دوه کاشوغې چې تاسو حل کوئ او که نوره مثلا د بوره تاسو اضافه کوئ، نوره بوره پکې نه حل کېږي او بوره بېرته د ګیلاس په منځ کې پاتې کېږي. علت څه دی؟ یعنې چې په دې معنا چې نور د دې یو ګیلاس چای یا د یو ګیلاس اوبو د حل کېدو ظرفیت پوره شوی ده.
نو انحلالیت هم علماو په 100 ملي لیټره خالص اوبو کې او په ثابته تودوخه کې تعریف ک چې مثال په ډول یو ښه مثال کتاب کې دی د مالګې انحلالیت دی. د خوړو مالګه چې دا په 100 ملي لیټره کې یوازې 14 ګرامه مالګه حل کېدی شي که 30 ګرامه شوه نور بیا نه حل کېږي. ولې ځکه د دې هغه د حل کېدو ظرفیت 14 ګرامه دی. نو اوس که چا ماته وویلې چې د مالګې انحلالیت څومره ده، زه وایم 14 ګرامه. نو دا په دې معنا چې یعنې په 100 ملي لیټره اوبو کې او په ثابته تودوخه کې څومره مالګه حل کېږي؟ 14 ګرامه مالګه حل کېږي، له هغې نه زیاته پکې نه حل کېږي. چې دا ډېر مهم او اساسي نقطې دي چې پام وي. د انحلالیت له نظره یا د حل کېدو د وړتیا له نظره یا د حل کېدو د ظرفیت له نظره محلولونه کولی شو چې مشبوع، غیر مشبوع، موافق المشبوع ورته ووایو. مشبوع څه معنا؟ د منحله مادې د حل کېدو اعظمي مقدار، یعنی که چېرته منحله ماده په اعظمي مقدار سره حل شي چې هغې نه نور پورته حل نه شي، دې ته موږ مشبوع محلول ویلی شو. لکه 14 ګرامه مالګه په 100 ملي لیټره اوبو کې چې د منحله مادې اعظمي مقدار په 100 ملي لیټره خالص اوبو کې، دې ته مشبوع ویل کېږي. ها، او بل غیر مشبوع په دې معنا چې د منحله مادې کم مقدار، اعظمي نه، د منحله مادې کم مقدار په 100 ملي لیټره خالص اوبو کې، دې ته موږ غیر مشبوع محلول ویلی شو. مثلا مثال په ډول 14 ګرامه په 100 ملي لیټره کې حلیږي که نه حلیږي؟ هغه اعظمي ظرفیت څومره دی؟ 14 ګرامه. زه پکې 10 ګرامه حل کوم. اوس تاسو وایئ چې دا مشبوع شوی؟ نه، تر اوسه لا 14 ګرامه نور ځای هم لري. او بل راځو موافق مشبوع ته. موافق مشبوع یعنې د مشبوع څخه لوړ محلولونه دي چې دلته د منحله مادې زیات مقدار په محلول کې. څه معنا؟ مثال په ډول همدغه مالګه په نظر کې نیسو. 14 ګرامه مالګه په 100 ملي لیټره اوبو کې حل کېږي که نه حل کېږي؟ بالکل حل کېږي. اوس زه دا ځل داسې کار کوم 40 ګرامه مالګه اچوم په دې ګیلاس کې حل کوم. د څه شي په زور؟ د حرارت په زور. نو حرارت په زور چې زه دا حل کړم، هغې نه به موافق مشبوع محلول جوړ شي، او کله چې بېرته دا حرارت د دې کمیږي نو دلته تاسو وګورئ چې بېرته هغه مالګه پکې واضح ښکاري. اصلا خو باید حرارت کې تغییر رانه ولو، ځکه حرارت باید ثابت وي چې موږ ته معلوم شي. نو په دې خاطر باندې مشبوع، غیر مشبوع او موافق مشبوع باندې باید تاسو پوه شوي اوسئ. بل راځو مخلوطونه د 3 حالتونو له مخې دي. د مادې 3 حالتونو له مخې مخلوطونه دي چې جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، همدارنګه مایع په مایع کې، مایع په جامد کې، مایع په ګاز کې، او ګاز په ګاز کې، ګاز په مایع او ګاز په جامد کې، چې هر یو ځان ته مثال لري. تاسو په جدول کې لیدلی شئ د کتاب. راځو دوستانو غلظت ته. غلظت که تاسو کله پام کړی وي، یو ګیلاس چای لرو او یو ګیلاس شات لرو یا عسل، نو تاسو دې دواړو کې واضح فرق وینئ چې دغه چای چې دی دا نری دی، یعنې غلظت یې کم دی، رقیق دی، او عسل یا شات چې دی د دې غلظت شی دی زیات ده، غلظت زیات ده او ټینګ ده. په اصطلاح په عامه اصطلاح کې موږ یو نری ده بل ټینګ ده، یعنې یو رقیق ده او بل غلیظ ده. نو اوس دغه غلظت اصل کې څه ته وایي؟ غلظت اصلا د ذراتو تجمع ته وایي. هر څومره چې په یو ظرف کې د ذراتو تجمع ډیره شي، مختلف ذرات راشي، هماغومره د دې غلظت پورته ځي. زه تاسو یو مثال وایم. مثلا په یو ګیلاس کې تنه اوبه دي او په بل ګیلاس کې ورسره 2 قاشقې بوره هم حل شوې ده. د کوم یو غلظت به زیات وي؟ بالکل د خوږو اوبو دغه 2 قاشقه بوره چې پکې حل شوې دلته غلظت زیات دی، ځکه دلته د بورې ذرات هم دي، د اوبو ذرات هم دي، او بل قسمت کې یوازې څه شی و؟ یوازې پکې شی و، پکې یوازې اوبه وي، نو هلته غلظت کم ده. دا موصله باندې باید تاسو پوه شئ. اوس دا غلظتونه چې دي دا 6 قیاسي واحدونه لري. زه تاسو ته مثال وایم. مثلا زه تاسو هم د دې مارکر د طول د اندازه کول لپاره، د دې صنف د طول د اندازه کول لپاره تاسو کوم واحدونه کارولی شئ؟ ملي متر، سانتي متر، متر، کیلومتر، د ټول نه استفاده کولی شئ که نه شئ؟ نو د هر کمیت لپاره مختلف واحدونه دي. د غلظت د اندازه کول لپاره هم مختلف واحدونه دي، چې دا واحدونه څو دانې دي؟ 6 دانې دي، چې مولی برخه یا مول فرکشن ورته وایي، سهم کتلوي برخه ده، مولریټي، نرمالیټي، مولالټي او تیتر. نو اوس به موږ پیل د څه شي نه وکړو؟ د مولی برخې څخه وکړو. مولی برخه یا مول فرکشن چې په غټ ان ښودل کېږي یا ان آی هم ورته ویلی شو، دا به موږ څه رقم تعریفوو؟ د ګوره ښه متوجه شئ، د محلول د یو جز مول، د محلول د یو برخې مول تقسیم پر ټولو مولونو.
مثال په ډول موږ سره په محلول کې معمولا دوه شیان یو اوبه دي بل بوره ده. مثال درته وایم یو اوبه دي بل بوره ده. اوس زه غواړم د بورې مول فراکشن پیدا کړم، نو د بورې مول به په صورت کې ولیکم او تقسیم پر ټولو مولونو، په ټولو کې بیرته بوره هم راځي، د بورې مول جمع د اوبو مول، دا داسې پیدا کولی شو. چې په مول فراکشن کې موږ معمولا د منحله مادې مول پیدا کوو، مول فراکشن پیدا کوو، او بل د محلل مول فراکشن پیدا کوو. یوه خبره هم هیره نسي ګرانو زده کوونکو چې هغه دا ده چې کله چې تاسو سوال حل کړه چې مثال شته کتاب کې د مول فراکشنونو مجموعه باید بیرته یو سره شي، یعنی n1 جمع n2 باید مساوي یو سره شي. البته ما دا دوه مواد ته تعریف کړی، امکان لري چې په دې اوبو کې دوه ډوله مواد دي، بوره او مالګه دواړه پکې. بیا تاسو ووایئ چې n1 پر n1 جمع n2 جمع n3 په دې شکل او n1 جمع n2 جمع n3 مساوي ټول باید د یو سره شي. د باندې باید تاسو ښه صحیح پوه شئ. دویم ډول غلظت کتلوي برخه ده. کتلوي برخه موږ سره کم تعریفو ګران زده کوونکو. کتلوي برخه موږ داسې تعریفو چې د یو جز کتله تقسیم پر ټولو کتلو، یعنی تاسو به د یو جز کتله راوالی، هغه به د محلول په ټولو کتلو تقسیم کوي. مثال زه تاسو ته وایم 20 ګرامه بوره ده او 80 ګرامه اوبه دي مثال. نو اوس دلته زه غواړم د بورې مول فراکشن پیدا کړم، نو 20 ګرامه پاس تقسیم 20 جمع 80 خپله دا 20 پکې بیا هم راځي. نو په دې شکل باندې موږ د دې کتلوي برخه پیدا کولی شو. په کتلوي برخه کې یوه بله ډېر مهمه اساسي نقطه چې ده هغه د کتلوي برخې سلنه ده چې فیصدي د ډبلیو چې مساوي کیږي m1 پر m1 جمع n2 او ضرب څو ضرب سلو سره. مولریټي ته راځو. مولریټي هم دریم ډول غلظت دی چې په مولریټي کې هغه اصلي تعریف د مولریټي داسې دی چې د منحله مادې مولونه تقسیم پر حجم باندې. کوچنی ان چې تاسو وینئ دا د مولونو معنا لري، نو مول که چېرته راوالو تقسیم پر حجم یې کو دا موږ ته مولریټي راکوي. اوس مولریټي امکان لري چې د نورو په مولریټي کې یوازې مول نه راکول کېږي، ځینې وخت مولریټي کې نور مقدار نه راکول کېږي. مثلا د منحله مادې کتله راکول کېږي، مقدار مالیکولي کتله راکول کېږي. نو دغې دپاره بیا موږ دوه نور فرمولونه لرو چې دا فرمولونه ډېر په درد خوري. سی ام مساوي کېږي کوچنی ام پر غټ ام ضربي وي یا ام پر ام ضربي وي. دا هغه وخت دا فرمول کارو ګرانو زده کوونکو چې حجم په لیټر باندې راکړل شوی. تاسو به په سوال کې ګورئ چې حجم په لیټر ده که په ملي لیټر ده. که حجم په لیټر و نو تاسو په صورت کې هیڅ زر مه لیکئ، مستقیم ولیکه ام پر ام ضربي وي، خبره ختمه. او که چیرته په صورت کې مثلا موږ زر وضع کو ام ضرب زر پر ام ضرب وي، دا دې فرمول نه به څه وخت استفاده کوو؟ دغې فرمول نه به هغه وخت موږ استفاده کوو چې موږ ته حجم په ملي لیټر راکړل شوی وي. حجم چې په ملي لیټر و نو تاسو په صورت کې زر وضع کوئ، او که حجم په لیټر و نو بیا به تاسو زر نه وضع کوئ. دا د دې هغه اساسي فرق دی. زه تاسو ته یو مثال وایم. مثال موږ ته راکول کېږي د منحله مادې د مولونو شمیر دی 15 او حجم دی مثال 2 لیټره 2 لیټره. نو تاسو به دا 15 راوالی 15 مول پر 2 لیټر به کوي چې 15 مول پر لیټر بشي. د دې واحدونه چې دي مثلا مول پر لیټر دی، مول پر ډیسی متر مکعب، مول پر سانتي متر مکعب، دا ټول د دې واحدونه دي چې دې باندې تاسو پوه شئ. بل مثال دلته یو مثال موږ ته راکول کېږي. مثلا موږ ته وایي چې 196 ګرامه سلفوریک اسید په 800 ملي لیټر محلول کې حل شوي دي. تاسو د دې څه پیدا کوئ؟ مولریټي پیدا کوئ. نو اوس دلته ګوره ملي لیټر نوم یاد کو. نو ملي لیټر چې یاد کو زه څه کوم؟ سلفوریک اسید 196 ضرب زر تقسیم د حجم پر ځای لیکم 800 او د غټ ام پر ځای باندې د سلفوریک اسید مالیکولي کتله لیکم چې د سلفوریک اسید مالیکولي کتلې د پیدا کول دپاره تاسو باید څه وکړئ؟ وزنونه یې سره جمع کړئ چې کېږي 98. نو زموږ وضع کول به داسې شي 196 ضرب زر پر 98 ضرب 800 سره. په دې شکل به تاسو محاسبات کوئ او د دې جواب به ترلاسه کوئ. بل راځو نارمالیټي ته چې نارمالیټي کې تعریف اول داسې ده چې دلته به تاسو مولونه نه راخلی، دلته به معادله کتله ایکوایلنت ګرام یا معادله کتله به راخلی. نو ایکوایلنت ګرام تقسیم پر حجم باندې د منحله مادې ایکوایلنت ګرام تقسیم پر حجم دې ته مونږ نارمالیټي ویلی شو. او بل دغه هلته متوجه اوسئ چې ایکوایلنت ګرام معادله کتلې ته وایي چې معادله کتله باندې تاسو انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. او بل راځو که چېرته مثلا موږ ته نور اجزاوې راکړل شوي وي، بیا موږ دوه نور فرمولونه لرو
چې CN مساوي کیږي M ضرب زر پر ایکویلنت ګرام ضرب وي ایکویلنت ګرام که چېرته خلص ولیکو AQ به ولیکو چې AQ ضرب وي سره او بل CN مساوي کیږي M پر AQ ضرب وي. په دې شکل موږ کولی شو چې دا فورمول نه استفاده وکړو او که چېرته موږ ته حجم په لیټر راکړل شوی او بیا به دې فورمول نه کار اخلو یعنې زر به نه وضع کوئ او که چېرته حجم کې میلي لیټر ذکر کړی او بیا به تاسو پاس په صورت کې زر ذکر کوئ. ځینې ملګري بیا وایي چې استاد زه یوازې دغه فورمول نه استفاده کوم چې M پر AQ ضرب وي یعنې دلته زه همیشه دغه حجم چې ماته په میلي لیټر هم راکړي دا زه په لیټر بدلوم. هغسې هم کوی شئ خو ځینې سوالونو کې بیا تاسو د ستونزې سره مخ کېږئ چې هغه لیټر په میلي لیټر اړول هم تاسو ته بیا سخت دي. نو په دې اساس باندې تاسو اسانه زده کوئ. که چېرته میلي لیټر و پاس په صورت کې زر ورکړه او که چېرته میلي لیټر نه و پاس په صورت کې زر مه ورکوه. ډېر اسانه او راحته. استاد زه یو پوښتنه لرم. زموږ ګران زده کوونکي ته پوښتنه پیدا شوې چې پوښتنه یې څه ده؟ د نارملټي او مولرټي اصلي فرق څه ده؟ د ګران زده کوونکي پوښتنه دا ده چې اساسي فرق د مولرټي او نارملټي څه دی؟ د پوښتنې مفهوم یې دا ده. ګورئ ګرانو زده کوونکو د مولرټي او نارملټي خو اول دواړه د غلظت واحدونه دي. دواړه موږ ته غلظت اندازه کوي. خو فرق دا دی چې په مولرټي کې موږ مول راخلو په حجم تقسیمو مولونه او په نارملټي کې مول نه راخلو معادله کتله راخلو هغه په حجم باندې تقسیمو چې معادله کتله د هر ډول مواد لپاره فرق کوي. مثال په ډول معادله کتله د تیزابونو چې پیدا کوي نو تاسو به مالیکولي کتله په ولانس باندې تقسیموئ یعنې د هایدروجنو په شمیر باندې به تقسیموئ. که چېرته مثلا معادله کتله په القلي کې پیدا کوي نو ته به څه وکړې مالیکولي کتله به راولې تقسیم پر د OH شمیر ولانس موثر چې ولانس موثر یې هغه د OH شمیر دی. او که چېرته په مالګه کې غواړئ پیدا کړئ نو تاسو به مالیکولي کتله راولئ هغه به په موثر ولانس یا کټیون ولانس باندې تقسیم کړئ. نو انشاءالله چې پوه شوی اوسئ. اوس راځو مولالټي ته. مولالټي چې دا ګرانو زده کوونکو د دې تعریف لږ فرق لري. د مولونو شمیر د محلل په حجم نه په کتله باندې. دلته حجم نه لرو په مولالټي کې حجم نه لرو. مولونه به راولئ په کتله به یې تقسیم کړي. دا یې تعریف شو. تعریف یې اصلا دا دی. او بل که چېرته مثال موږ ته نور اجزاوې راکړي بیا موږ ویو چې M پر M ضرب M زبر چې M د منحله مادې مقدار دی او M زبر چې دی هغه د محلل مقدار دی. نو M پر M ضرب M زبر او بل فرمول دی چې M پر M ضرب زر پر M ضرب M زبر. دا پامي زر دلته څه وخت استفاده کیږي؟ که چېرته موږ ته حجم نه کتله که چېرته کتله په کیلوګرام وه نو تاسو به بیا په صورت کې زر مه لیکئ زر ګرامه مه لیکئ په صورت کې. او که چېرته مثال په ډول کتله یې موږ ته په ګرام راکړې وه نو بیا به موږ پاس په صورت کې څه وضع کوو زر ګرامه به وضع کوو چې واحدونه هم د دې واحدونه درته ووایم د دې واحدونه مثال مول پر کیلوګرام مول پر ګرام دا د دې واحدونه په دې شکل جوړیږي. د نارملټي واحدونه چې دي مثلا ایکویلنت ګرام پر متر مکعب ایکویلنت ګرام پر سانتي متر مکعب ایکویلنت ګرام پر ډیسي متر مکعب ایکویلنت ګرام پر لیټر ایکویلنت ګرام پر ملي لیټر دا ټول د دې واحدونه کیدای شي. او ګرانو زده کوونکو بله مسله چې ده هغه د تیتر غلظت دی چې د تیتر غلظت چې دی دا ډېر یو خاص او ځانګړی حالت لري. د تیتر غلظت څه وایي؟ د تیتر غلظت وایي چې زه غلظت اندازه کوم خو په یو شرط. هغه شرط شی ده چې کتله به په ګرام باندې او حجم به په میلي لیټر. نو که چېرته د ګرامونو شمیر په میلي لیټر باندې محاسبه شي دا په اصل کې کوم غلظت محاسبه شوی؟ د تیتر غلظت محاسبه شوی ده چې اشتباه درنه ونه شي. خاص کتله باید په ګرامي او حجم باید په میلي لیټري. فرق بایدونه لري. اصلا مشخص د همدې دواړو لپاره تعریف شوی ده ګرامونه پر میلي لیټر باندې. نو ګران زده کوونکو انشاءالله چې تر دې دمه پوه شوي اوسئ. کولیګاتیف خواص ته راځو. کولیګاتیف خواص ګران زده کوونکو د 11م ټولګي په 2م فصل کې دی چې په دې خواصو کې دوه ډېر مهم ټکي دي چې یو غلظت دی او بل د ذراتو حرکت دی. یعنی هغه خواص چې د منحله مادې او محلل پورې ارتباط نه لري یوازې د غلظت او د ذراتو د حرکت پورې ارتباط ولري هغې ته موږ کولیګاتیف خواص ویلی شو. اوس کولیګاتیف خواص چې دي دا په شپږ ډوله دي لکه د غلظتو په شان. دا په شپږ ډوله دي چې په دې کې اول ډول چې دی هغه انتشار یا ډیفوژن په نامه یادیږي.
انتشار یا ډیفوژن څه ته وایي؟ انتشار یا ډیفوژن یعنی د منحله مادې او د محلل د غلظت د مساوي کېدو بهیر. لکه څه رقم؟ مثال په ډول زه تاسو ته وایم چې یو قاشق بوره تاسو په دې ګیلاس کې ور واچوئ په یو ګیلاس اوبو کې. ستاسو په نظر دا یو قاشق بوره چې تاسو په ګیلاس کې ور واچوئ دا بوره اول ښکته ځي که نه ځي؟ د ګیلاس لاندې جمع کېږي که نه جمع کېږي؟ بالکل لاندې جمع کېږي. نو چې کله لاندې جمع شوه آهسته آهسته د وخت په تېرېدو بوره پاس راځي د اوبو مالیکول نه ښکته ځي، د بورې مالیکول نه پاس راځي او د اوبو مالیکول نه ښکته ځي، په یو بل کې ښه مکس کېږي. همدغه مکس کېدل یا همدغه د غلظت مساوي کېدل دي په اصطلاح چې دا خپل سر باندې دا غلظت ترسره کېږي او په خپل سر دا پروسه ترسره کېږي تر څو چې ټول ذرات په مساوي ډول تقسیم شي او همدې ته موږ څه شی وایو؟ همدې ته موږ ډیفوژن یا انتشار ویلی شو. بل راځو دویم د اسموس عملیه ده چې د اسموس عملیې لنډ تعریف داسې دی چې د موادو تېرېدل د نیمګړې غشا څخه چې نیمګړې غشا داسې یو خاصیت لري چې لوی ذراتو ته اجازه نه ورکوي د عبور او کوچنیو ذراتو ته د عبور یا د تېرېدو اجازه ورکوي چې د باندې پوه شوي اوسئ. او بل دلته راځو اسموتیک فشار ته. اوس چې که چېرته موږ غواړو چې دغه مواد د نیمګړې غشا څخه تېر شي دلته یو قوې ته ضرورت ده تر څو دا ذرات تحریک شي او د دې نیمګړې غشا څخه عبور وکړي. نو همدغه قوه چې ذرات تحریکوي تر څو د نیمګړې غشا نه عبور وکړي همدې ته موږ څه وایو؟ اسموتیک فشار ویلی شو. ځکه قوه پر سطح باندې قوه فی واحد سطح دې ته څه وایي؟ فشار وایي. نو دلته یو فشار موجود ده چې د ازموس د عملیې لامل کېږي، یعنې هغه فشار چې د ازموس د عملیې لامل کېږي هغې ته موږ ازموتیک فشار ویلی شو. او ازموتیک فشار دپاره چې موږ فرمول جوړو د پی وي مساوي ان آر ټي چې د هغې څخه یې جوړولی شو او د دې دپاره موږ فرمول جوړ کړی چې پی او اس مساوي کېږي یعنې ازموتیک پریشر مساوي کېږي سی آر ټي چې سی دلته غلظت دی، آر د ګازونو ثابت دی او ټي چې دی ټمپریچر یا حرارت دی د تودوخې درجه ده. او یوه خبره بله زده کړئ ګران زده کوونکو چې محلول د برق جریان له نظره ځینې محلولونه دي برق جریان ته تیروي، ځینې محلولونه دي چې د برق جریان نه تیروي. هغه محلولونه چې د برق جریان تیروي هغې ته الکترولیت وایي او هغه چې د برق جریان نه تیروي هغې ته وایي غیر الکترولیت. یعنې هغه محلولونه چې هلته مواد په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کېږي هغې ته موږ الکترولیت محلول ویو او هغه محلولونه چې هلته مواد په آیونونو باندې نه ټوټه کېږي هغې ته موږ غیر الکترولیت ویو. نو په دې خاطر باندې اوس که چېرته موږ ازموتیک فشار هم په نظر کې ونیسو د الکترولیت لپاره فرمول فرق کوي او د غیر الکترولیت لپاره فرمول فرق کوي. څه رقم فرق کوي ګورئ ورته ګران زده کوونکو؟ پی او اس مساوي کېږي سی آر ټي. دلته ګوره آی ورسره نشته، آی چې دی دا د وان هوف ضریب دی او آی چې آی په دې معنا آی وایي چې ټول ذرات تقسیم پر د ملحنه مادې مولونو شمیر. اوس دلته تاسو وګورئ پی او اس مساوي کېږي سی آر ټي، دلته وان هوف ضریب نشته نو دا د غیر الکترولیت لپاره دی. او که چېرته د وان هوف ضریب ورسره راغی مثلا آی ضرب سی ضرب آر ضرب ټي یعنې آی سی آر ټي مې وویلې نو بیا به پوه شئ چې دا د الکترولیت لپاره ده. نو په دې موضوع باندې انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ. استاد زه یو پوښتنه لرم. ګران زده کوونکي ته پوښتنه پیدا شوې، پوښتنه یې څه ده؟ د کولیګیټیف خواص اصلي مفهوم څه ده؟ ښه، د ګران زده کوونکي پوښتنه دا ده چې د کولیګیټیف خواصو هغه اساسي مفهوم څه شی دی، هدف یې څه شی دی؟ ګوره د کولیګیټیف خواص چې دي دا د منحله مادې او یا د محلل د نوعیت پورې ارتباط نه لري. که منحله ماده مثلا بوره او محلل اوبه دا هیڅ د سره کار نشته، یا مثلا محلل مثلا یو بل مثلا شیدی او منحله ماده مثلا بوره د سره د دې هیڅ کار نشته. د منحله ماده او محلل د نوعیت پورې ارتباط نه لري. کولیګیټیف خواص موږ ته دا بیانوي چې دا ذرات په خپل منځو کې څه ډول حرکت کوي او څه ډول د دوی غلظتونه سره برابریږي. ټول هدف یې دا دی. ښه، اوس راځو بل بخش ته. په بل بخش کې ګران زده کوونکو د ازموتیک فشار له نظره محلولونه دي چې د ازموتیک فشار له نظره محلولونه په درې ډوله دي چې یو ایزوتونیک دي، هایپرتونیک او هایپوتونیک. ایزوتونیک څه معنا؟ یعنې که چېرته غلظت او ازموتیک فشار د یو محلول د سټنډرډ محلول سره یو شان دي، مثلا وینه خپله د انسان بدن وینه چې دا که چېرته موږ سټنډرډ محلول قبول کړو نو که داسې یو محلول چې هلته غلظت او ازموتیک فشار سره برابر وي د وینې سره نو دې ته موږ وایو چې دا ایزوتونیک محلول دی.
او ایزوتونیک محلولونه دپاره څه نه استفاده کیږي دا د حیواني او نباتي حجرو د ساتلو لپاره ورڅخه استفاده کیږي چې دې کې که چېرته موږ په دې محلولو کې حیواني یا نباتي حجرې پکې کیږدو هېڅ هم مشکل ورته نه ایجادېږي. او بل راځو هایپرتونیک په دې معنی هایپر یعنی په دې معنی چې که چېرته د یو محلول غلظت او ازموتیک فشار د سټنډرډ محلول څخه لوړ به دې ته موږ شوی هایپرتونیک محلول ورته ویلی شو چې په هایپرتونیک محلول کې که چېرته حیواني یا نباتي حجره کېښودل شي دا کوچنی کېږي بالاخره پوچ کېږي او همدې پوچ کېدو عمل ته یې وایي پلازمولایزس کېږي یعنې د منځه ځي. او بل راځو هایپوتونیک ته. هایپوتونیک څه معنی هایپو ښکته یعنی داسې یو محلول چې غلظت او ازموتیک فشار یې د سټنډرډ محلول څخه ښکته بیا دلته موږ وایو چې که چېرته حیواني یا نباتي حجره په داسې یو محلول کې کېښودل شي نو دا حجره آهسته آهسته لوی کېږي حجم یې غټېږي او بالاخره د منځه ځي چوي او دې ته موږ وایو چې هیمولایزس کېږي چې دلته هم حجره د منځه ځي. او بل بحث ته راځو چې دا البته دا اوس چې مې ازموتیک فشار تشریح کړو دا موږ ویل چې خواص کولیګاتیف چې دي دا یا کولیګاتیف خواص دي دا په 6 ډولو انتشارو ازموس عملیې دویمو او فشار ازموتیک هم دریمو. اوس په دریم فشار ازموتیک کې به ځینې موضوعاتو لکه د برق له نظره محلول او د وان هوف ضریب او همدارنګه د ازموتیک فشار له نظره د محلولونو ډولونه دا ټول موږ ولوستل. اوس راځو بیرته راګرځو څلورم ډول کولیګاتیف خواص ته. څلورم ډول چې دی هغه د بخار فشار تنزیل دی. څه ډول؟ زه تاته مثال در کوم. تاسو یو ګیلاس همداسې یو ظرف کې خالصې اوبه کېږدئ او په بل ظرف کې مثال خالصې اوبه مږدئ یو بوره پکې مکس کوئ محلول ترې جوړ کوئ او دواړه په ګازو باندې کېږدئ. کله چې دواړه په جوش راشي کوم یو به ډېر بخار کوي؟ بلکل اوبه ډېر بخار کوي. د اوبو بخار به ډېر وي خو دا کوم ظرف کې چې محلول جوړ شوی دی د دې بخار به کم وي. ولې؟ ځکه چې کله خالصې اوبې بخار یې ډېر وي کله چې یو مواد مکس شي ناخالص شي د هغې بخار تنزیل کوي ښکته ځي. دا زده کوي دا چې څومره تنزیل کوي دې لپاره به موږ تفاوت پیدا کوو چې د تفاوت لپاره دلته پی مساوي کېږي پی صفر ضرب ان یو سره چې دلته پی د بخار فشار تفاوت یا توپیر دی او پی صفر چې دی هغه لومړنی فشار دی یا اولیه فشار دی چې دا مخکې نه تعیین شوی ده 1.3 کیلو پاسکال دی دا به ضرب کوي د مول فراکشن سره. مول فراکشن د څه شي؟ د منحله مادې د منحله مادې مول فراکشن. نو په دې فرمول کې پی صفر تیار شته ده فقط یو ضرب به وکړئ. دلته په دې فرمول کې هغه اساسي برخه مول فراکشن دی چې تاسو باید مول فراکشن د منحله مادې پیدا کړئ او هغه باید د 1.3 کیلو پاسکال سره ضرب کړئ. نو تاسو ته به تفاوت درکړي. تفاوت په دې معنی تاسو به وایئ چې دومره تفاوت کوي د خالصو اوبو بخار او د محلول بخار دومره فرق کوي. نظر غلظت ته نظر مول فراکشن ته. پنځم ډول کولیګاتیف خواصو کې چې راځي هغه د محلول د غلیان د درجې صعود دی. د غلیان درجه یا د ایشېدو د درجې لوړېدل دي. مثلا په یو ظرف کې موږ اوبه ږدو او په بل ظرف کې یو محلول ږدو نو کوم یو به زر په جوش راشي؟ واضح خبر ده چې اوبه زر په جوش راځي او کوم یو کې چې مالګه یا بل کوم مواد مکس شوي دي یعنې محلول دی هغه زر په جوش نه راځي. زه تاسو ته مثال وایم مثلا موږ سره یو ظرف کې اوبه دي په عین اندازه او بل ظرف کې همدا اوبه دي خو په دې کې مالګه مکس شوې ده 3 قاشقې یا 4 قاشقې. نو اوس که چېرته موږ دواړه په ګازو کېږدو اوبه زر په جوش راځي او دا مالګینې اوبه چې دي دا زر په جوش نه راځي. که مثلا اوبه په 100 درجو کې په جوش راځي مالګینې اوبه په 102 درجو کې په جوش راځي. فرق کوي یا په 101 کې نظر غلظت ده. نو په دې خاطر باندې ګران زده کوونکو زیاتره د محلول د ایشېدو درجه لوړه ځي. دا چې څومره لوړه ځي دې دپاره باید موږ تفاوت پیدا کړو. تفاوت لپاره دلته ټي بي مساوي کېږي ای ضرب سی ام چې ای چې دی دا د اوبو ابلیسکوپیک قیمت دی او سی ام چې دی دا غلظت دی مولریټي غلظت یې راکړی. نظر سوال ته ګورو چې هر ډول غلظت یې راکړو مولریټي نارملیټي مولریټي هر یو چې راکړو هغه به تاسو د اوبو د ابلیسکوپیک ضریب سره ضربوئ او تاسو ته به دلته ټي بي درکړي چې دلته توپیر ټي په معنا د ټمپریچر او بي په معنا د باولینګ یعنې د ایشېدو د درجې توپیر شو. که چېرته محلول الکترولیت وسي نو بیا به تاسو آی ورسره لیکئ چې آی ضرب ای ضرب سی ام او د اوبو د ابلیسکوپیک قیمت هم تاسو ته په سوال کې درکول کېږي چې 0.250 لیټر سانتیګریډ پر مول ده.
ښه او بل راځو شپږم ډول کولیګاتیف خواص ده چې دا د محلول د انجماد د درجې ښکته کېدل. محلول د انجماد درجه څه معنی؟ یعنې د کلکېدو درجې د کنګل کېدو درجه ښکته ځي. څه رقم؟ تاسو یو جام کې یخې اوبه کېږدئ خالصې او په یو جام کې تاسو محلول کېږدئ، دواړه په یخچال کې کېږدئ، کوم یو به زر په یخ شي؟ اوبه دوستانو. اوبه زر یخ وهي او که چېرته دا اوبو کې نور شیان مکس سي نو بیا هغه زر یخ نه وهي. فکر ده؟ مثلا که اوبه په 0 درجه کې په یخ کېدو پیل کوي، هغه چې محلول دی هغه په -1 کې پیل کوي یا په -2 کې. نظر هماغه دغه ته فرق کوي غلظت ته. چې د دې لپاره موږ فرمول لرو K ضرب CM دلتا TB، یعنی دلتا توپیر، T په معنا د ټمپریچر، F په معنا د فریزینګ یعنی د یخ کېدو د درجې توپیر، دا K ضرب CM دی چې K دلته د کریوسکوپیک ثابت دی د اوبو چې د دې قیمت هم 1.8 لیټر سانتیګریډ پر مول راځي. ګران زده کوونکو تاسو په دې موضوعاتو باندې انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. اوس هم د ټولنیزو شبکو د لارې موږ سره پوښتنه مطرح شوې ده. البته پوښتنې خو ډېرې خو مهمه پوښتنه یې زه راخلم چې ګران زده کوونکي یو پوښتنه مطرح کړې ده له موږ سره چې دې ګران زده کوونکي پوښتنه داسې ده چې وایي د برقي اړیکې او د اشتراکي اړیکې ترمنځ هغه عمده او اساسي فرق په څه کې دی؟ ګورئ ګران زده کوونکو، موږ په 10م ټولګي کې ویل چې کیمیاوي اړیکې په 4 ډوله دي: برقي، اشتراکي، کوارډینیشن او فلزي. برقي په دې معنا اسانه زده کوي چې الکترونونه مثلا یو اتوم بل اتوم ته الکترون وبایلي، یعنی د الکترونونو بورد و باخت ترسره شي، مثبت او منفي چارجونه رامنځته شي، دې ته برقي اړیکه وایي. او اشتراکي اړیکې اصلي مفهوم دا دی چې دلته بورد و باخت نه کیږي، دلته مثبت او منفي چارجونه نه رامنځته کیږي، دلته ټول هغه اساسي مفهوم اشتراک دی، یعنی یو اتوم د بل اتوم سره الکترون په اشتراک باندې دی. نو دا هغه غټو اساسي فرق دی. دریم فصل کې کیمیاوي کینیټیک دی. ګران زده کوونکو، کیمیاوي کینیټیک د کیمیا هغه برخه ده چې د کیمیاوي تعاملونو سرعت، د کیمیاوي تعاملونو د سرعت میخانیکیت او نور مربوطه موضوعات تر څیړنې لاندې نیسي. چې د کیمیاوي تعاملونو سرعت چې دی دا د موادو غلظت بدلون تقسیم د وخت بدلون، یعنی په څومره وخت کې څومره مواد مصرف کیږي او په څومره وخت کې څومره مواد تولیدیږي، دا موږ ته بیانوي. مثلا موږ عمومي معادله لیکو A کوچنی A ضرب غټ A جمع کوچنی B غټ B په نتیجه کې C غټ C جمع D غټ D. دلته کوچنی حرفونه چې دي هغه فقط د دې مقدارونه موږ ته ښیي. اصلا مواد چې دي A B C D دي دا دي چې دلته A او B چې دي دا لومړني مواد دي، یعنی اولیه مواد، یعنی تعامل کوونکي مواد دي، او C او D چې دی دې ته محصول یا نوي مواد ویلی شو. نو اوس که چېرته موږ غواړو چې دې لپاره موږ سرعت رابطه جوړه کړو، نو د سرعت عمومي اړیکه داسې ده: مثبت منفي متوسط قوس د غلظت معنا لري، مثبت منفي د موادو غلظت بدلون تقسیم پر د وخت بدلون، چې دا موږ په ریاضیکي شکل تبدیلو مثبت منفي دلتا سی پر دلتا ټي سره. سمه ده؟ مثبت منفي دلتا سی پر دلتا ټي سره دا عمومي اړیکه ده د مکمل معادلې لپاره. که چېرته زه وغواړم چې دا اړیکه د لومړنیو موادو لپاره لکه مثلا د A او B لپاره ترتیب کړم، نو منفي دلتا A منفي تغییر د غلظت د A تقسیم پر تغییر د وخت یا زمان او وی مساوي کیږي منفي دلتا غلظت د B پر دلتا T سره. ولې مې منفي ورکړې؟ په دې خاطر ګران زده کوونکو چې په کیمیاوي تعامل په چټکتیا کې لومړني مواد چې دي اولیه مواد یا تعامل کوونکي مواد دا چې کله سره تعامل کوي د دوی په مقدار کې کموالی راځي او د محصول په مقدار کې چې کېږي زیاتوالی راځي. ولې؟ ځکه د خوا نه باید مواد کم شي تر څو دلته رامنځته شي، نو چې د تعامل کوونکو څخه مواد کم نه شي محصول به د کوم ځای شي. په دې خاطر د دې علامه منفي نیسو. او که چېرته وغواړو د سرعت فرمول د محصول لپاره برابر کو، نو وی مساوي کېږي مثبت دلتا غلظت د C پر دلتا T او وی مساوي کېږي مثبت غلظت د دلتا D دلتا غلظت د D تقسیم پر دلتا T سره. نو دا دلته علامه به ما مثبت نیولې، ولې؟ ځکه چې دلته محصول د مواد زیاتیږي رامنځته کېږي. نو په دې اساس ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د 11م ټولګي په لومړي لوست تاسو پوه شوي اوسئ. ډېر مهم او اساسي موضوعات تاسو ته تدریس شول. تر بل درس مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.